کوم اوس موږ چینل نوی سبسکرایب کړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د نویو ویډیوګانو د خبرتیا لپاره په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو د نویو ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ او د نورو سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې ویډیو په بېلابېلو پروګرامونو کې د نورو سره شریکه کړئ او یا لینک کاپي کړئ چاته یې ولېږئ. کاپي باندې کلیک کړئ او لینک یې خپل ملګري ته یا د چا اړتیا وي هغې ته ولېږئ. مونږ ویل چې ډیفالت سکیما چې ده پبلیک ده. مثلا په ډیټابیس کې کله چې ډیټابیس تاسو یو ډیټابیس جوړوئ ډیفالت سکیما چې پبلیک. که زه راشم په دې ټیبل کې ډیټا انسرټ کوم ورته چې انسرټ انټو ام پی د چې آی ډي ده. مثلا په دې یو فیلډ مونږ په دې کې لرو چې آی ډي ده ویلوز ورته چې یو او بیا راځم ورته چې بل ویلو مثلا 2 دا 2 ویلو زه په دې کې ور داخلوم. که ورته چې ران 2 ریکارډ ور داخل شو. اوس ورته چې select all from mp نو دا به ماته چې کې را څرګنده کی. کله متوجه شئ ګوره یو 2 دا د کوم ځای نه ماته را څرګنده کړه دا را ریټریو کړه را څرګنده کړه یا ریټریو کړه نو دا د پبلیک سکیما نه دا کړه د کوم سکیما نه د پبلیک دا ډیټا چې انسرټ شو بای ډیفالت کوم ځای ته انسرټ شو پبلیک ته انسرټ شو. که زه راشم دلته ورته ورکړم سیل سکیما دا ډیټا و چې کې سیل سکیما ته ور داخل کی. اوس به راشم دلته ورته چې سلور او دې کې ورته چې 15 مثلا 2 ریکارډ ورته چې ور داخل کا سلور او 15 رن. که اوس بیا ورته چې select all مثلا ګوره from mp دا ګوره دا ډیفالت د پبلیک سکیما نه راغی. که زه ورته چې سیلز همدغه کوډ راواخلم مثلا کاپي کوم دلته ورته چې پیست او بیا ورته دلته mp سره سیلز ولیکم. سکیما نوم اول سکیما بیا په سکیما کې ټیبل مثلا په دې سکیما کې کوم ټیبل امپلای ټیبل دا مثلا چې رن کوم اوس وګورئ ماته دا د شین د کوم دی نو خور ډیټا د سیلز ټیبل نه او که دلته پبلیک ولیکم او کو ویني لیکم کولی کوم چې پب لیک پبلیک ډاټ مثلا ام پی مثلا دا ز سلیکم رن کوم مثلا په دې کې دا ماته یو 2 دا راڅرګند. څنګه اوس کولای شو چې مونږ پوه شو یا وګورو چې د دې ډیټابیس لپاره کوم سکیما ډیفالت ده. د دې لپاره ورته چې شو ورته چې سرچ پات مثلا سرچ پات شو سرچ پات مثلا سرچ چې موږ دلته راسنه ام پی لیکو دا ډیټابیس راسن سرچ کوي د ام پی ټیبل لپاره هغه په پبلیک سکیما کې کوي یا ډیفالت سکیما کې کوي. نو ډیفالت سکیما موږ څنګه کتلای شو دلته لیکو چې شو سرچ پات. اوس ګوره دا چې شو سرچ پات کې دلته موږ ته سکیما چې د یوزرز دلته مثلا سکیما د یوزرز لپاره چې د پبلیک ده. که زه ورته چې select all from mp نو دا ماته چې کوي را څرګندې ډیټا ټوله د چینه د ام پی ټیبل د پبلیک نه ځکه چې پبلیک سکیما دلته موږ ویل چې دا ډیفالت ده. اوس راځم دلته ورته څنګه موږ کولای شو چې دا د دې لپاره موږ بل سیل سکیما ډیفالت کو. د دې لپاره زه ورته وایم چې set او ورته لیکم چې search path مثال search path to کوم یو ده مثال to cells مثلا سرچ پات ډیفالت چکه سیلز تک. که زه دا اوس رن کوم مثلا سرچ پات چکیږي وای دلته چې وای set سرچ پات مثلا چې شو وای set شو. که اوس دلته راځم دا شو وګورم چې سرچ پات کې چې ګوره اوس سیلز ده چې کوم ده ډیفالت سیلز ده. که زه ورته فرام ګوره اوس دلته سیلز نه ورکوم ورته فرام ام پی دا ګوره بای ډیفالت د کوم ځای ډیټا راغلی د سیلز ټیبل نه. که چیرته مثال یو د سکیما ډیر وي او تاسو مثال سرچ کوئ ورته چې اول سکیما ډیفالت په چې شو کې وکړه سرچ په چې کې وکړه سیلز کې وکړه او پسې کاما ورته ورکړه چې بیا په پبلیک کې وکړه. مثلا دا سه نور سکیما غانې کوم یو ټیبل چې په دې نور کې نه کچیرته دا ام پی په دې کې خلاص نه دین راغلی او کنه نو بیا زی پبلیک ته د پبلیک نه دا چې کوم سیټ کوم ودارن کوم وای سیټ مثلا سیټ شو اوس ته شو پات مثال ګوره اول سرچ په چې کوي په سیلز کې کوي او بیا چې کوي پبلیک کې کوي. نو دا چې څنګه تاسو پبلیک سکیما ډیفالت سکیما ګورئ چې مثلا د ډیټابیس لپاره کوم یو ډیفالت سکیما ده او څنګه یو بل سکیما ډیفالت سیټ کولای شي او یا څنګه د سرچ لپاره یا د پلټن لپاره سکیماګانې یو بل پسې کولای شي چې مثال یو ټیبل تاسو ته چې ام پی په سرچ کې نه پبلیک کې راځي سرچ کوي. اوس مثال دا دی اوس که زه راسم دا کوم که دا په پبلیک کې وي نو دا راسم ماته چې کوي دا سرچ کوي.
په دې باندې پوه شئ چې کله موږ سکیما یو بل پسې سرچ کو سیټ کو نو سرچ په ماشکل کې لکه اول سرچ کې سرچ کوي بیا په پبلک کې سرچ کوي اوس راځم یو بل د پبلک ټیبل چې کوم رینیم کوم لازم ورته چې alter table public schema .emp دا چکه بدل که رینیم که چشتا رینیم که to emp2 دیتا چکه رینیم که دی emp نه emp2 تا رینیم که مثال تا دا چه شو رینیم شد تر از مثال پدې کې دا ریفرش کو چې رینیم شوی ګوره emp2 په کوم public schema public دا ټیبل مثال emp2 ته موږ اوس ګوره emp2 موږ ډیفالت سکیما چې دا هغه څه ده سیلز ده ګوره سیلز مثال اول سرچ په سیلز کې کوي بیا مثال په پبلک کې په سیلز کې موجود دی د سیلز نه ډیټا ته راغلی که دا emp2 په سیلز کې وي نو د سیلز نه راغلی د پبلک نه راغلی که چېرته په سیلز کې نه وي بیا د پبلک نه اوس موږ پبلک ته اړولی دی اوس زه راشم ورته وایم چې دې ته ورته چې سلیکټ emp2 ګوره هلته ما ورته سکیما مشخص نه کړه چې په کوم سکیما کې ماته دا سرچ وکړه یا دا ډیټا د کوم سکیما نه ماته راواخله نو دلته زه که رن کړم دا به ماته د کوم ځای نه ډیټا راولي د پبلک نه ګوره پبلک سکیما نه د پبلک سکیما کې ګوره زموږ دا ډیټا ده ګوره که دلته زه راشم پبلک emp2 اوس خو emp کې نشته نو دا رن کړم ماته به هم دغه ډیټا راواخلي او که دا دغه ورته مشخص نه کړم سکیما نو هم ماته ډیټا راخلي په دې دپاره څنګه ډیټا راخلي د دې لپاره ډیټا راخلي چې دلته ما د پبلک د چک کړی یو بل پسې سیټ کړی که زه چېرته مثال دا پبلک لرې کړم د دې نه که نه اوس یې سرچ کړو پیدا کړو ورته چې تنا سیلز مثال دلته ماته ډیفالت سکیما که اوس تنا زموږ چې ده ډیفالت سکیما چې ده شو سرچ پات چې ده یا ډیفالت سکیما سیلز ده که زه ورته چې emp مثال دا به ماته مسیج راکړي چې emp نشته دی په دې کې نو په دې باندې تاسو باید ځان پوه کړئ چې کله موږ سرچ لپاره سکیما دغه کوو نو کولی شئ چې مثال یو بل پسې دغسې سیټ کړئ کله چې زه دا سیټ کړم نو اوس به سیټ شي او بیا مثال emp2 کوو نو اول په سیلز کې دا کوي سیلز کې که پیدا نه کړي نو بیا ځي پبلک ته نو دا چې څنګه تاسو د سکیما نوم سیټ کوئ لکه کم ډیټابیس لپاره ډیفالت سکیما سیلیکټ کوئ ډیفالت کوم وي د سرچ لپاره او ورپسې کوم وي د سرچ لپاره نو په دې باندې کار کوو مخکې ځو او تاسو په دې کې ډېر څه زده کوئ ډېره مننه چې دا ویډیو مو تر پایه پورې وکتله که ویډیو مو خوښه شوه مهرباني وکړئ لایک یې کړئ او خپل نظر مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ ستاسو ملاتړ موږ هڅوي چې نورې ګټورې مسلکي او تخنیکي ویډیوګانې هم در سره شریکې کړو